السلام علیکم دوستانو د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست دوستانو. نن به موږ تاسو په انټروګیټیو سنټنسز باندې خبرې وکړو. انټروګیټیو سنټنسز څه شی دي دوستانو؟ انټروګیټیو سنټنسز مینز یعنی مقصد سوالیه جملې. دوستانو د دې ډیفینیشن د تعریف له موږ سره هغه دا دی دوستانو. These sentences are used to ask questions. دا جملې د پوښتنو لپاره کارول کیږي as لکه Who was in the room؟ په کوټه کې څوک و؟ مونږ یو پوښتنه وکړه، یو سوال مو وکړو د یو چا څخه Who was in the room؟ په کوټه کې څوک و؟ نو کله چې مونږ له چا څخه پوښتنه کوو دا زمونږ ستاسو انټروګیټیو سنټنس راځي. Am I learning English؟ آیا زه انګلیسي زده کوم؟ دا هم یو انټروګیټیو سنټنس و، یو سوالیه جمله سوه. مونږ سوال له چا څخه وکړو چې آیا زه انګلیسي زده کوم. که چیرې موږ له یو چا څخه د یوه شي سوال کوو یا پوښتنه کوو دوستانو دې ته انټروګیټیو سنټنس وایي. Is he going to school؟ آیا هغه ښوونځي ته ځي؟ دا هم انټروګیټیو سنټنس و، ځکه موږ له پوښتنه وکړه چې آیا هغه ښوونځي ته ځي، نو دلته سوال پیدا سو، پوښتنه پیدا سو. دا پوښتنه چې پیدا سي دوستانو دې ته موږ انټروګیټیو سنټنس وایو. Is he going to school؟ آیا هغه ښوونځي ته ځي؟ نو دا هم دوستانو انټروګیټیو سنټنس و. What is his name؟ د هغه څه نوم دی؟ What is his name؟ د هغه څه نوم دی؟ دوستانو دا څلور سره مثالونه یا اگزامپلز موږ له انټروګیټیو سنټنس څخه اخیستي دي دوستانو. که چیرې هم موږ له یو چا څخه پوښتنه کوو نو دا ټول جملې په انټروګیټیو سنټنس کې راځي. دوستانو الله دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. چینل د سره لایک، سبسکرایب، شیر کړئ دوستانو.